ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څلور تازه مهمه او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: عبدالله وایي سبا په دوحه کې جدي بحثونه پیلیږي خو په اوربند هوکړې ته وخت ته اړتیا لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي ډلې د اجنډا په اړه د یو بل نظرونه اوریدلي دي او مشورې یې دوام لري. هغه زیاته کړې چې سبا به د سولې په اړه جدي بحثونه پیل شي. نوموړي نن یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې خلک د دوحې مذاکراتو پیلو ته په تمه دي او ټول خلک په یوه خوله د اوربند غوښتنه کوي. دوهم خبر: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 7,000 نورو زندانیانو د خوشي کولو د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړه، تاوتریخوالی یې کم نه کړ او طالبانو پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، نو د 7,000 نورو زندانیانو خوشي کول هم له دې بهیر سره هیڅ مرسته نشي کولی. دریم خبر: د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل ښار کې یو شمېر مسافرو ته د خصوصي لابراتوارونو لخوا د کرونا وایرس جعلي پایلې ورکړل شوې دي چې له امله یې له کابل څخه ځینو هیوادونو ته الوتنې کمې او د لابراتوارونو باور زیانمن شوی دی چې د دې کار د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه رسولې ده. څلورم خبر: د کابینې په غونډه کې د ودونو سالونونو فعالیت د بندیدو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې د کابینې د مخکینی پریکړې مطابق د عامې روغتیا وزارت د وړاندیز پر بنسټ د ودونو د سالونونو د فعالیتونو بندول تایید شوي دي. دغه تصمیم د کرونا وایرس دویمې څپې څخه د مخنیوي په هدف نیول شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.